سلامونه د قدرور لیدونکو په خاص ډول د آنلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو د انګلیسي کورس کوللیو شاګردانو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ ختمن اوسئ. ګوللیو زده کوونکو په خاص ډول د انګلیسي ژبې زده کړې مینوالو نو زموږ د انګلیسي زمانې په کورس کې نننۍ ویډیو چې دا په سیمپل پریزنټ ټینس زمانه باندې ده مخکې له دې موږ یوه ویډیو اپلوډ کړې وه په هغه کې د زمانې بشپړ پیژندګلوي وه چې زمانه څه ته ویل کیږي او کوم ډولونه لري او کوم مرحلې لري ټول بشپړ توضیحات یې شوي دي. تاسو کولای شئ چې هغه ویډیو هم د سره وګورئ. زموږ په چینل کې د انګلیسي زمانې ځان ته پلیلیست شته په هغې تاسو هغه د ډیفینیشن ویډیو مثال د پایل ویډیو هغه هم کتلی شئ د زمانې. په نننۍ ویډیو کې زموږ لومړۍ زمانه چې ده د همدې نه سټارټ اخلو سیمپل پریزنټ ټینس ساده حاضره زمانه. نو انشاءالله په همدې باندې به بشپړ رڼا اچوو. همدې زمانې څخه هدف څه دی، همدا زمانه د کوم وخت کې استعمالیږي، د څه لپاره په کوم وخت کې موږ ترې استفاده کړی شو په انګلیسي ژبه کې. لومړی ردرومو مثال د همدې زمانې پیژندګلوي ته د همدې زمانې تعریف پرې وکړو چې همدا زمانه څه ډول او کوم وخت لپاره او کوم مقصد لپاره کارول کیږي. په همدې به ځنه پوه کړو. نه وروسته بیا په جملې په سټرکچرو په هیلپینګ وربونو په همدې باندې وغږیږو. راځم مثال د همدې زمانې تعریف ته ډېر ساده تعریف دی. Simple present tense it show regular habitual and daily action. داسې وایي چې سیمپل پریزنټ ټینس ساده حاضره زمانه هغه عمل ښایي یا د هغه وخت لپاره استعمالیږي کوم کارونه چې په منظم ډول په عادتي ډول مثال ورځنی پیښیږي، یعنې هر هغه کار چې ورځنی پیښیږي یا په ورځني ډول ترسره کیږي هغه لپاره سیمپل پریزنټ ټینس کارول کیږي. توضیحات ورکوو. دلته مثال د کوم تعریف چې دی ما پښتو ته هم ترجمه کړی دی، تاسو دا سره نوټ کولی هم شئ. ویډیو څو سیکنډه یا مثال 1 دقیقه 2 سره سټاپ کوئ، قلم کتابچه راخلی دا سره نوټ کوئ د تعریفونه. نو مثال په ډول داسې وخت لپاره دا موږ استعمالولی شو. موږ مثال یو کار ورځنی ترسره کوو، لکه مثال زه هره ورځ ښوونځي ته ځم، زه هر سهار چای څښم، مثال زه هر وخت یا مثال زه هره ورځ پوهنتون ته ځم. داسې یو کار چې ورځني ډول ترسره کیږي اکثره همدې وختونو لپاره موږ د سیمپل پریزنټ ټینس څخه استفاده کوو په جاري حالت کې. نو خدای دې وکړي چې د زمانې په تعریف په مقصد او په هدف پوه شوي وئ. نو اوس پرې راشو مثال چې په همدې زمانه کې هیلپینګ ورب څه دي او څه ډول یې موږ استعمالولی شو، په همدې به خبره وکړو په همدې ترتیب باندې. مثال د خبرو په جریان کې، د ټیکس په جریان کې، په جملو کې. نو تاسو اوس وګورئ. لومړی دلته زموږ سره په همدې زمانه کې هیلپینګ ورب دي، همدا در پیژنو ځکه دا هم ډېر مهم دي. په هره زمانه کې د ملا تیر حیثیت لري. نو هره زمانه چې موږ کاروو په هغه کې ځانګړی هیلپینګ ورب وي، د همدې په اساس موږ هغه استعمالولی شو. دلته موږ په همدې زمانه کې هیلپینګ ورب پیژنو، کومکي فعلونه په پښتو کې ورته وایي. هیلپینګ ورب چې په همدې زمانه کې ډو او ډز دي، چې یو ډو دی او بل ډز دی، همدا دوه دي. دا کې بیا هم فرق کې دی، بعضې د سینګولر ناون لپاره استعمالیږي یعنې د مفردو نومونو لپاره، بعضې د پلورل لپاره یعنې د جمع نومونو لپاره. اوس په دې هم وغږیږو چې مثال د ډو د کومو لپاره استعمالیږي او ډز د کوم نومونو لپاره استعمالیږي. دلته ډز دی لیکلی دی یوز فار سینګولر ناونز، دا چې دی مثال د سینګولر ناون لپاره استعمالیږي ډز. لکه مثال مفرد نومونه لکه څه ډول تاسو دلته وینئ کوم دلته چې زموږ سره پروناون موجود دي، لکه مثال ایټ دی، هی شي، د همدې لپاره موږ بیا ډز استعمالوو. یا مثال مفرد نوم، دا خو مثال پروناون دی، لکه ایټ هی شي. موږ مثال نومونه ناون دپاره لکه مثال احمد شه، محمود، فاطمه، داسې نور، د همدې لپاره هم موږ ډز څخه استفاده کوو. دا مفرد نومونه دي، سینګولر ناون ورته وایي په انګلیسي کې. نو همدې لپاره موږ ډز استعمالوو. د دې نه وروسته بیا ډو دی. ډو دلته موږ بیا د پلورل ناون لپاره استعمالوو، لکه مثال جمع نومونه. د مثال په ډول په انګلیسي ژبه کې دلته یو دی، دا هم په پلورل سلوټ شوی دی په سیمپل پریزنټ ټینس کې. دی، وی او آی هم په پلورل سلوټ شوی دی. نو د همدې سبجکټونو لپاره، همدې پروناون لپاره موږ څه استعمالوو؟
ډو استعمالوه. لکه مثال وی چې شه هم دا فلورل دی، یا مثال احمد او محمود په همدې حالت کې هم موږ ډو استعمالوه. یعنې که 2 کسان یا 3 کسانو نومونه موږ اخلو په همدې حالتونو کې هم بیا موږ له ډو څخه استفاده کوو. نو اوس عملي ښایو په جملو کې استعمالوو. انشاءالله مثبت جملې به هم وي، منفي سوالیه هم. ښه مخکې درومو. دلته سمپل پریزنټ ټینس کې پازیټیو سټراکچر، یعنې مثبت جملې یا د مثبت جملې هغه سټراکچر او ترتیب. لومړی موږ تاسو سټراکچر ښیو چې مثبت جملې سټراکچر څه ډول دی، او بیا مثال مثبت جملې استعمالوه. لومړی به مثبت سټراکچر وښیو په سمپل پریزنټ ټینس. ښه قدرمن لیدونکو، همدې ټکي ته باید تاسو ښه دقیق متوجه اوسئ چې په سمپل پریزنټ ټینس کې په صدا حاضر زمانه کې پازیټیو یعنې مثبت سټراکچر چې دی په 2 ډوله دی. مثال د سینګولر لپاره ځان ته دی، د مثال مفرد نومونو لپاره، او د فلورل د جمع لپاره بیا ځان ته دی. لومړی دلته د سینګولر سټراکچر دی په همدې ډول دی چې اول سبجیکټ استعمالیږي، بیا ورب وي، پاسې بیا مثال د ورب سره ایس او ای ایس اضافه کیږي په سینګولر کې، او بیا په وروستۍ برخه کې کمپلیمنټ برخه وي. دلته مثال هم شته، تاسو اګزامپل وګورئ. لومړی سبجیکټ چې دی دلته په سبجیکټ نه خپله بیا هیر اخیستی شوی دی چې د هغه او سړي لپاره استعمالیږي. دلته په ورب کې بیا ګو چې تللو ته ویلی کیږي ګور اخیستل شوی دی، خو دلته بیا مثال د ګو سره ای ایس اضافه شوي دي د ایس او ای ایس څخه. په دې نه هم غږیږو چې کله موږ د ورب سره ایس اضافه کوی شو، کله موږ ای ایس اضافه کوی شو. په دې هم د همدې وروستۍ برخه کې اوس غږیږو. لومړۍ جملې ته وګورئ. بیا مثال د دې نه وروسته کمپلیمنټ برخه راخیستل شوې ده. هی ګوز ټو سکول ایوری ډے، دی هره ورځ ښوونځي ته درومي. نو تاسو دلته وینئ سټرکچر مطابق همدا جمله استعمال شوې ده. اوس پرې راشو مثال په همدې کې بلې جملې ته هم. دلته تاسو ګورئ هی ورکس ان ا کمپنی، دی کور کې په یوه کمپنۍ کې. لومړی په خپله مثال سبجیکټ راخیستل شوی دی، هی استعمال شوی دی. بیا په ورک کې ورک کور ته ویلی کیږي، همدا ورب استعمال شوی. دلته بیا د ورک سره ایس استعمال شوی، دا اضافه شوی دی. دلته مثال په سینګولر کې موږ مخکې هم خبره وکړه چې د مثال د ورب سره ایس یا ای ایس اضافه کیږي. نو اوس په همدې باندې غږیږو چې کله موږ په کومو وختونو کې ایس اضافه کوو یا ای ایس په سینګولر ناون کې په سمبل پریزنټ ټینس زمانه کې اضافه کولی شو. ښه نو ملګرو، همدا د سره یاد وساتئ، همدې ټکي ته مو پام وي. هر کله چې ورب د لاندې حروف تاسو وینئ په سی ایچ سره یا په ایس ایچ سره یا په ډبل ایس یا په او یا په ایکس او یا په زیډ سره، په همدې حروفو سره په هر یو حروف چې ختم شوی وي ورب، یعنې په پای کې د ورب همدا حروف استعمال شوی وي. لکه دلته تاسو وینئ د همدې سره به ای ایس اضافه کوئ. لکه دلته مثال تاسو او وینئ، د جی تاسو وینئ او، د ګو چې دی دا په او سره ختم شوی دی، ای ایس اضافه دی. خو که دا حروف نه وي په کوم ورب په پای کې، لکه دلته د ورک تاسو وینئ چې مثال په د لاندې حروفونو کې د ورک مثال په پای کې کېده، او مثال د حروفونو څخه یو هم نه دی، همدې سره موږ فقط ایس اضافه کړی دی. نو خدای دې وکړي چې سهار مو په خلاص شوی وي او کومه ستونزه او مشکل نه وي. ښه همدغه مثال د سینګولر سټرکچر او دای مثالونه. ښه نو قدرمن لیدونکي، اوس په پلورل برخه ته راشو. هغه جملې به هم زه تاسو ته سټرکچر به هم اوس ته وښیم. دلته تاسو وینئ دغه مثال پلورل سټرکچر دی. ښه نو دلته تاسو وینئ لومړی سبجیکټ دی، ورب دی او کمپلیمنټ دی. نه ایس شته او نه ای ایس شته، دې سره نه ایس اضافه کیږي نه ای ایس. اوس مثالونو ته درومو. لومړی مثال تاسو وګورئ، لومړی د سبجیکټ څخه مو آی راخیستی دی، بیا مثال د ورب څخه مې ګو راخیستی، بیا مثال وروستی برخه کمپلیمنټ دی. آی ګو ټو سکول ایوری ډے، زه هره ورځ ښوونځي ته ځم. نو نه ایس اضافه شوی دی نه ای ایس، ځکه په پلورل جملو کې مثال په سمپل پریزنټ ټینس کې د ورب سره نه ایس اضافه کیږي او نه ای ایس، په کات په سینګولر کې اضافه کیږي. ښه راځو مثال دویم اګزامپل ته. په دویم اګزامپل کې هم تاسو وینئ دلته جمله استعمال شوې ده، دې کم هیر ایوری ډے، دوی هره ورځ دلته راځي. دلته تاسو وینئ لومړی په سبجیکټ کې ډې راخیستل شوی دی، بیا مثال په ورک کې کم او مثال وروستۍ برخه کې کمپلیمنټ برخه ده. نو په همدې ډول تاسو کړای شئ چې مثبت جملې هم که سینګولر سټرکچر وي، د همدې ترتیب له مخې هم که پلورل وي، عین هلته سبجیکټ ته مثال کتل کیږي
که مثال سینګولر و تاسو په همدې ډول استعمالولی شئ، په همدې ډول یو ورب سره ایس او ایس، او که پلورل وه بیا تاسو په همدې ډول هر ډول جمله چې وي تاسو بیا استعمالولی شئ، خو کټ مټ به د همدې سټرکچر په مطابق ځئ. ښه اوس راځو مثال نیګیټیو یعنې منفي جملې ته. همدا سټرکچر هم درته ښیم تاسو ته، مثالونه یې هم ښیمه. دلته تاسو وینئ لومړی سټرکچر دی سبجیکټ دی، ډو او ډز بیا لګېږي، نه وروسته هیلپینګ ورب، نه وروسته بیا ناټ دی، ورب دی، کمپلیمنټ دی. خو یوه ټکي ته مو رښتیا فهم وي، ورب چې دی په همدې زمانه کې کوم حالت نه بدلوي، یعنې په لومړي حالت کې، په عادي حالت کې، خو بقات په سینګولر کې د مثبت سره ایس او ایس اضافه کېږي. کومې نورې زمانې چې دي انشاءالله په آینده کې را روانې دي، په هغه کې بیا ورب خپل حالت بدلوي، هغه اکثره په فاست ټینس کې. ښه پانې هم بیا رڼا چې په وخت سره، خو بقات دا په ذهن کې سره یاد وساتئ. ښه په همدې کې اوس اګزامپل دي، تاسو وګورئ دلته مثالونه چې دي. لومړی د سبجیکټ نه موږ دلته هیر اخیستی دی، بیا د ډو او ډز څخه موږ دلته ډز راخوځو، ځکه چې دلته سبجیکټ سینګولر دی. که فلورل وای موږ به په هیلپینګ ورب کې دلته ډو لګولی. بیا ناټ دی، بیا ګو دو، بیا کمپلیمنټ دی. هی ډز ناټ ګو ټو سکول ایوری ډے، دا یې هره ورځ ښوونځي ته نه درومي. دویم بل اګزامپل هم تاسو ته ښایم، دلته موږ په شي کې یو اګزامپل راخوستی سوی نه، په سبجیکټ کې موږ دلته شي راخوستی، بیا ډز دی مثال، ځکه چې دا هم سینګولر دی. دلته بیا ناټ ډرینک په ورب کې بیا دلته ډرینک راخوستی شوی، څښاک واټر اوبه ایوری ټایم. شي ډز ناټ ډرینک واټر ایوری ټایم، دی هر وخت اوبه نه څښي. ښه نو همدې ته هم متوجه اوسئ. نو همدې ټکي ته هم متوجه اوسئ. بعضو سره به مثال دا سوال هم پیدا کېږي، ما مخکې هم دا خبره تکرار کړه، د هی په ځای تاسو احمد لګولی شئ مثال نوم، او د شي په ځای تاسو فاطمه یا بل نوم هم تاسو لګولی شئ، هېڅ مشکل نشته. ښه همدغه و مثال د نیګیټیو اګزامپل. فلورل هم تاسو وګورئ په همدې منفي کې. ښه په سبجیکټ کې د موږ راخوستی دی، بیا مثال ډو دی، ځکه چې دلته سبجیکټ چې دی فلورل دی، د پلورل لپاره ډو استعمالیږي. دې ډو ناټ ګو ټو سکول ایوری ډے، دوی هره ورځ ښوونځي ته نه درومي. همدغه نیګیټیو سټرکچر و او نیګیټیو جملې وې. نو په همدې سټرکچر به تاسو منفي جملې استعمالوئ په سمپل پریزنټ ټینس کې، کټ مټ په همدې ترتیب سره. ښه اوس راځو سوالیه برخې ته، کویشن ته، ښه انټراګیټیو ته. تاسو دلته وګورئ په همدې کې دغه سټرکچر دی، ډو او ډز هیلپینګ ورب یعنې مخته استعمالیږي د سبجیکټ څخه. ښه سبجیکټ بیا ورب دی، کمپلیمنټ او کویشن مارک دی. د جملې په پای کې بتمن تاسو په سوالیه جمله کې کویشن مارک استعمالوئ، همدې ټکي ته مو هم فهم وي. اوس مثال را درومو د همدې سټرکچر مطابق جمله استعمالوو. ښه لومړی مثال په هیلپینګ ورب کې راخیستی دی موږ دلته ډز، ځکه چې سبجیکټ سینګولر دی. بیا مو د ورب څخه ټیچ راخیستی دی، بیا مثال کمپلیمنټ دی. ډز هی ټیچ ټو سټوډنټس ان سکول ایوری ډے، آیا دای تدریس کو شاګردانو ته په ښوونځي کې هره ورځ، آیا دی هره ورځ په ښوونځي کې شاګردانو ته تدریس کوي، یعنې درس ورکوي. سوالیه جمله شوه. دویم اګزامپل تاسو وګورئ په فلورل کې، ډو وی پلی کرکټ ایوری ډے، آیا موږ هره ورځ کرکټ لوبه کوو. ښه دلته په هیلپینګ ورب کې یعنې مثال په کومکي فعلونو کې ډو استعمال دی، ځکه چې فلورل دی، سبجیکټ وي ده، او بیا په ورب کې پلی ده. نو په همدې ترتیب تاسو سوالیه جمله استعمالولی شئ. د هرې جملې په پای کې کویشن مارک هم استعمال شوی دی. ښه اوس فراشو مثال همدا ډول جملې ته چې هم منفي وي هم سوالیه وي. عین مثال زه هره ورځ ښوونځي ته نه ځم، سوالیه هم ده او منفي اړخ هم لري. ښه د همدې سټرکچر تاسو وګورئ، په همدې کې ملګرو دوه قسمه سټرکچر دي، امریکن بریټش. ځینې خلک د امریکن سټرکچر څخه استفاده کوي، ځینې د بریټش څخه، او ځینې خلک بیا دا خبره هم کوي چې مثال دلته امریکن او بریټش نشته، دا ځینې مثال ماډرن انګلیسي دی، او ځینې مثال یا شارټ حالت دی، ځینې مثال لانګ حالت دی. نه دا خبره شته، حتما دا سره وساتئ په ذهن کې. لومړی که موږ تاسو په امریکن سټرکچر درومو، په همدې ډول جمله استعمالوو. هیلپینګ ورب او ناټ د سبجیکټ نه مخته استعمالول، لکه ډو ډز ناټ، دلته بیا سبجیکټ دی، ورب او کمپلیمنټ کویشن مارک. او دا ډول لاند حالت هم تاسو استعمالولی شئ، ډونټ ډزنټ. خو اکثره په امریکن کې په همدې ډول جملې کې لاند حالت استعمالیږي، یعنې شارټ حالت ډونټ یا ډزنټ همدا.
does not یا do not دا ډېر نه استعمالیږي خو په بریتش کې تاسو وګورئ دریمې جملې ته سټرکچر ته do does subject not verb complement په کات په بریتش کې فرق یې دغه دی چې د سبجیکټ نه وروسته ناټ استعمالیږي او په امریکن کې ناټ د سبجیکټ نه مخکې استعمالیږي او په بریتش کې ناټ د سبجیکټ څخه وروسته استعمالیږي نه هیڅ کوم توپیر نه لري اوس اگزامپل هم تاسو ګورئ لومړی د امریکن اگزامپل تاسو وګورئ دلته موږ لاند حالت راخواستي تاسو دلته وینئ doesn't he go to school every day داسې هم تاسو لیکلی شئ does not he go to school every day خو مهمه خبره دغه ده بهتر دغه دی چې doesn't استعمال شي سمه ده د ډېر استعمالیږي په همدا ډول جملې کې doesn't he go to school every day آیا دی هره ورځ ښوونځي ته نه درومي ښه په بریتش کې تاسو ګورئ همدا جمله په کات تاسو وینئ د does د سبجیکټ نه مخکې خو ناټ وروسته شوی does he not go to school every day آیا دی هره ورځ ښوونځي ته نه درومي اینه په کات په ناټ کې فرق درومي په امریکن کې ناټ د سبجیکټ نه مخکې استعمالیږي په بریتش کې وروسته استعمالیږي اس تاسو خپل طبیعت چې په هر سټرکچر سره په همدې جملې کې چې همدا ډول جملې اړتیا شي مثال په سمپل پریزنټ ټینس کې نو تاسو په همدې ترتیب کارولی شئ او استعمالولی شئ نو همدا وه سمپل پریزنټ ټینس زمانه همدا یې تعریف و چې تاسو ته مو وښودو هیلپینګ ورب سټرکچر جملې مثالونه نو تاسو په همدې زمانه کې په همدې ترتیب تللی شئ په همدې طریقه جملې په همدې سټرکچر مطابق هیڅ ستونزه به نه وي کټ مټ تاسو په همدې ترتیب لوټ شئ نو خدای دې وکړي چې د همدې زمانې په بشپړ هدف پوهېدلي یاست د جملې په ترتیب د سټرکچر او هیلپینګ ورب دا مو هر څه پېژندلي وي او کومه ستونزه نه وي که بیا هم څوک مشکل لري چې د کومه ستونزه وي په کومه برخه کې تاسو په همدې ویډیو نه کمنټ پرېښودلی شئ انشاءالله موږ تاسو ته ځواب درکوو د آینده لپاره نوره زمونه نه هم موږ ویډیو اپلوډوو همدا کورس به انشاءالله کمپلیټ کوو بشپړ ټوټل څومره زمونې چې وو دې باندې هم بېله جدا جدا ویډیو جوړوو تاسو په کار چینل تعقیب وساتئ سبسکرایب یې کړئ چې په آینده کې هره ویډیو اپلوډ کیږي تاسو ته بیا په خپل وخت سره در ورسیږي فعل حالا به په خدای سپارلی یاست ښه وخت